له هغه وروسته چې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې، د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو پر وړاندې نوي محدود کوونکي اقدامات پیل کړي دي. د دې وضعیت ترڅنګ د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم نواز اعلان کړی چې له بې اسناده افغان کډوالو سره د کاروبار کوونکو کسانو پر ضد به قانوني چلند وشي. نوموړي له خلکو غوښتي چې افغانانو ته کورونه او هټۍ په کرایه ورنه کړي. د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ګڼ افغانان وایي چې ورځ تر بلې د پاکستان د حکومت له لوري د فشارونو کچه لوړیږي. دوی وایي پاکستان له یوې خوا د ویزو موده نه غځوي او له بلې خوا یې پر دوی د ژوند کړۍ تنګه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو په دوام د فیصل خرګوټي په نوم سیمه کې پولیسو تېره شپه د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان نیولي دي. سره له دې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ سازمان د بشري حقوقو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. خو د پاکستان حکومت د دې غوښتنو پر ځای د کډوالو پر وړاندې خپل اقدامات لا پسې پراخ کړي دي.